الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د کور او ښار جوړولو وزارت محترم وزیر صاحب، د امارتي ادارو محترمو مسؤلینو، قدرمنو مشرانو، د رسنۍ استازو، میلمنو او ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن ورځ د کابل بګرام مهم سړک د عملي چارو د شروع په مراسمو کې ګډون کوم. تر هر څه د مخه ټولو ګرانو هیوادوالو ته د دې مهمې پروژې د شروع کېدو له امله ډېره مبارکي وایم. قدرمنو حاضرینو، کابل بګرام سړک د کابل ښار یو له مهمو ستراتیژیکو نښلوونکو لارو څخه دی چې د کابل ښار شمالي برخې د پروان ولایت مرکز چاریکار او د هیواد له شمالي ولایتونو سره نښلوي. دغه سړک نه یوازې ترانسپورټي او د تګ راتګ له اړخه ډېر اهمیت لري، بلکې د اقتصادي، تجارتي، ښاري پراختیا او ټولنیزو فعالیتونو له اړخه هم حیاتي رول لري. د یاد سړک یوه مهمه او اساسي برخه د نوي کابل ښار تر چتر لاندې سیمو کې موقعیت لري. د نوي کابل ښار د ترانسپورټي زیربنا اساسي برخه ګڼل کیږي. دا سړک ډېر پراخ او د عصر د غوښتنې مطابق مهمه زیربنا لري چې د برقي بسونو، لوی ترانزیتي موټرو او ښاري بسونو د تګ او راتګ لپاره 2 لاینونه او د تیز رفتاره کوچني موټرو د تګ او راتګ لپاره 4 لاینونه لري. همدارنګه فرعي سړکونه او د سړک دواړو غاړو ته معیاري پیاده رو او شنه ساحه لري. ګرانو هیوادوالو، زه د دې مهمې او اساسي سړک په تخنیکي اړخونو نه غږېږم، مګر اقتصادي اړخ ته لنډه اشاره کوم. دا سړک چې د کابل ښار له ګڼ نفوسو سیمو څخه شروع او د پروان ولایت تر بګرام ولسوالۍ پورې غځېدلی، مسیر یې د هیواد د سړکونو د شبکې یوه مهمه برخه جوړوي او د ترانزیتي دهلیز حیثیت لري. دا سړک د کابل ښار د تجارتي مارکیټونو او د شمالي ولایتونو ترمنځ د شیانو د انتقال اساسي مسیر دی چې ډېری فابریکې، ګدامونه، ورکشاپونه او تجارتي مرکزونه پکې فعال دي او ډېرو هیوادوالو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده چې په پراختیا او معیاري جوړولو سره به یې دا ټولې ګټې څو چنده زیاتې او د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې به اساسي رول ولوبوي. قدرمنو هیوادوالو، دا تریخ حقیقت ټولو ته معلوم دی چې په تیر کې د افغانستان ملت په دومره سیاسي احزابو، قومي، سمتي، ژبني او نورو اجزاو ویشل شوی و چې د ملي مشترکاتو د پیاوړي کولو په برخه کې مو لوی اکثریت له لاسه ورکړی و. په مختلفو مفکورو د ملت دا ویش تر دې کچې رسېدلی چې نور د ویش قابلیت او ظرفیت نه و پاته شوی او متاسفانه چې دا ډېره ستر میراثي فاجعه وه. اسلامي امارت دغو ټولو جدي ستونزو او ننګونو ته په پام هڅه کوي چې د افغانستان د غیور ملت ټول بې مفهومه تقسیمات او تفرقات له منځه یوسي. د ولسونو ترمنځ شته هیڅ تنوع ته د تعصب او تبعیض له دیده ونه کتل شي.
او ټول افغانان په داسې یو اسلامي او واحد ملي دریځ راټول کړي چې د افغانستان سترې ګټې او ستراتیژیکې موخې پکې خوندي وي، چې یو بنسټیز کار تر 6م صنف پورې د مدرسې او مکتب د نصاب توحید دی چې اسلامي امارت وکړ. زه د هیواد په داخل او خارج کې په ټولو افغانانو غږ کوم چې ړوند تقلید مه کوئ، د چا تر اغېز لاندې مه راځئ، واقعیتونه غلط مه تفسیروئ. افغانستان ستاسې کور دی، هر افغان د نورو افغانانو په څېر آرام ژوند کولی شي. له خارج څخه خپل هیواد ته راتللی او پانګونې کولی شئ. موږ نه د چا مخه نیولې ده او نه د اسلامي امارت ظرفیت دومره کوچنی دی چې هره فردي او جزوي مسئله جدي ونیسي. باید سیمې او نړۍ ته څرګنده وي چې له افغانستان سره مثبت تعامل د اوسني وخت اړتیا ده او د سیمه ییز او نړیوال ګډون د پیاوړي کولو او دوامداره مشترکو پراختیایي اهدافو د هممهاله تعقیب یو مهم او بنسټیز رکن دی. له دې حقیقت څخه سترګې پټول د مشترکو اساسي موخو تعقیب او ترلاسه کولو کمزوري کوي او شته بالقوه فرصتونه له لاسه ضایع کوي. ټول هیوادونه د خپل جغرافیوي موقعیت، هوایي حریم، کاري قوي، خامو موادو او صادراتو وارداتو له اړخه یو بل ته اړ دي. دا اړتیاوې هغه وخت په سمه توګه پوره کېدلی شي چې د نړۍ هیوادونه د رسمي اړیکو په چوکاټ کې د تعامل جرأت وکړي چې دا کار د ټولو په ګټه دی. هر څوک باید د افغانستان له شته فرصتونو لکه سرتاسري امنیت، اقتصاد محوره سیاست، د نورو هیوادونو په چارو کې عدمي مداخله، د سیاسي او اقتصادي تعامل پیاوړي ارادې او نور ورته فرصتونو څخه لازمه ګټه واخلي او هڅه ونه کړي چې رامنځته شوي فرصتونه په تهدیدونو بدل کړي. په پای کې یو ځل بیا ولس ته د دې مهمې پروژې د پیل مبارکي وایم او مسؤلو کسانو ته یې د توفیق دعا غواړم. ستاسو له توجه نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جوړې بدې شاړې کړم، ښایسته بدې سوچند کړم، هر لویشته خاوره بدې بیا ډکه له خوند کړم، هر لویشته خاوره بدې بیا ډکه له خوند کړم. دا ته به د خپل ژوند ارمانونه نذرانه کړم، تا ته به د خپل ژوند ارمانونه نذرانه کړم، ځان باندې به تېره ستوماني لوږه او تند کړم، هره لویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم.